زیات تر خلک دا پوښتنه کوي چې زما په یوټیوب چینل باندې ویوز راځي خو ما ته هغه ویوز پی سي یعنې د هغې ډالرز ما ته نه میلاویږي. نو په نن ویډیو کې به تاسو خبره کوم چې د یوټیوب نه چې موږ کومه ارنینګ کوو د هغې لپاره اول 2-3 سټیپس وي. موږ چې کله هغه سټیپ فل کړو د هغې نه پس بیا زموږ کوم بینک اکاونټ وي هغې ته موږ ته پیسې راځي. په هغې ټول نه مخکې سټیپ چې کومه دی هغه څه دی؟ ټول نه مخکې دا چې موږ په خپل یوټیوب چینل باندې 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې وایس ټایم دا چې کله موږ پوره کړو د هغې نه پس هم بیا موږ ته یوټیوب ډایرکټ داسې پیسې نه راکوي. د هغې نه پس موږ څه وکړو بیا موږ اپلای وکړو مونټایزیشن ته. دا یوټیوب چې کومه کمپنی ده مطلب ټول نه غټه ایډورټایزمنټ کمپنی ده ګوګل ایډسنس. نو موږ خپل یوټیوب چینل راواخلو دا به موږ د ګوګل ایډسنس سره کنیکټ کړو. نو موږ به ګوګل ایډسنس کې هلته کې یو اکاونټ جوړ شي. سټ چې کله هم په ګوګل ایډسنس کې یو اکاونټ جوړ شي بیا موږ په ویډیوګانو باندې ایډز آن کړو. په خپله موږ په خپلو ویډیوګانو باندې ایډز آن کړو. دا ګرین ډالر تاسو ته کوم ښکاري بیا هر ویډیو لاندې دا موږ آن کړو. دینه پس موږ ویډیوګانې خلک ګوري په باندې ایډز راځي د هغې موږ ته بیا پیسې میلاویږي. خو کله هم چې بیا موږ ته $10 میلاو شي مطلب اول $10 موږ وکړو هغه موږ څنګه په یوټیوب چینل کې ایډ شي. د هغې نه پس یو بل پروسس وي بیا هغه تر هغې بینک ته نه راځي تر څو چې موږ دا فین ترلاسه کړی نه وي. دا راځي د تاسو وګورئ دا راځي د امریکا نه یعنې یوټیوب هیډ واټر نه دا هغه ځای نه راشي بیا پاکستان ته. نو پاکستان کې دا اوس موږ ته په کوم ځای میلاویږي دا زموږ کومه پوسټ آفیس یعنې ډاکخانه چې وي نو مطلب زه په تیمرګر کې پاتې کېږم نو دا ماته د تیمرګري په پوسټ آفیس باندې بیا میلاو شو سټم. نو کله چې موږ $10 پوره شي او د هغې نه پس موږ دا دې ته موږ اپلای کوو. دې لپاره موږ چې اپلای کوو نو موږ خپل کارډ راولو کوم که زموږ نه وي د بل چا موږ یوز کوو یا موږ کور کې ورور پلار چا موږ یوز کوو نو هغه به موږ ته اپلای کوو. نو په هغې نوم باندې به موږ ته بیا دا ګوګل ایډسنس ویریفیکیشن پین راشي. په دې کې دا یو څو کوډ ځي دا ګورئ چین سي دا موږ خپل ګوګل ایډسنس کې انټر کړو. د هغې نه پس زموږ کوم چې وي ایډرس ویریفیکیشن وشي. د هغې نه پس بیا یو لاست ټیپ هغه وي چې کله هم بیا زموږ ډالر په هغه ټایم باندې موږ شو یا چې ډالر 80-90 ته ورسي یا 70 دونه ډالر موږ وګټو بیا دلته دې آپشن نه کوي چې تاسو خپل بینک اکاونټ ایډ کړئ په ګوګل ایډسنس کې. مطلب د یوټیوب نه پیسې راړي شي ګوګل ایډسنس ته د ګوګل ایډسنس نه بیا ځي بینک ته. نو چې هلته موږ بینک اکاونټ ایډ کړو نو زموږ پیسې بینک ته راځي. زموږ بینک اکاونټ ته ایډ کړل نه زموږ پیسې به څنګه بینک ته راځي. نو هغې نه پس بیا موږ بینک ایډ کړو نو بیا چې کله زموږ ډالر 100 پورې ورسي یوټیوب د 100 نه کم ډالر نه ورکوي. چې کله $100 ته ګټې که راته په میاشت کې ګټلی شي که 2 کې ګټلی شي په ورځ کې ګټې. خو چې دا کله هم $100 پوره کړي نو هر 21 تاریخ نه واله د 26 تاریخ په منځ کې د به بینک اکاونټ راځي هغه بینک ته کم چې تا ایډ کړي. بل په لاست کې یو خبره ټول نه غټ کوېسچن چله کوي چې د نن سبا ټایم کې ښه بینک کوم دی د یوټیوب پیمنټ لپاره دا د ټایم سره بدلېږي کله یو بینک ښه وي کله بل ښه وي. خو په نن سبا ټایم کې چې کومه دی ټول یوټیوبر یوز کوي ما خپل پیمنټ لپاره یوز کوم هغه دی UBL او MCV دا دوه بینکونه چې کوم دي دا نن سبا بیسټ بینکینګ دی د یوټیوب پیمنټس لپاره ځکه دې کې پیمنټ په ټایم راځي زر راځي او کټینګ هم کوي. نو دا زما د نننۍ ویډیو دغه انفارمیشن و د هغه خلکو دپاره کوم چې زموږ په چینل باندې ویوز راځي خو $8 موږ ته نه میلاویږي. دا یو څو سټیپس دي دا چې کله موږ وکړو د هغې نه پس بیا موږ ته ډالر میلاویږي. نو امید لرم زما ویډیو تاسو نن خوښه شوي وي. خوښ شوي نو ځان سره لایک کړئ مخکې خپل ملګرو سره هم شیر کړئ داسې ویډیوګانې نو هغه هم پیدا ترلاسه کړي. نو ملاقات وکړي په نوې ویډیو کې د لوی الله په امان.